ازرا د لوګر له مرکز په لیالمه لري ختیځ لوري ته په 90 کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده او اټکلن 100 زره تنه خلک پکې ژوند کوي. دی ولسوالۍ ته په تیر انقلاب کې راتګ اسانه نه و او د سختو جګړو تود سنګر و. د اسلامي امارت په راتګ سره دلته امنیتي وضعیت په بشپړ ډول ښه شوی او د دې ولسوالۍ اداره او اوسیدونکي د دې ستر نعمت له خونده برخمن دي. د دې ولسوالۍ مسؤلین وایي چې ازرا د پخوا په پرتله ډیره ښه شوې او د ولسوالۍ اوسیدونکي شپه او ورځ له امنیتي ارګانونو سره همکار دي. دوی همداراز د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د لا ډیرو خدمات وړاندې کولو ژمنه کوي. الحمدلله د ازرې د ما په راتګ سره چې زه راغلی یم ازرې ته هېڅکله داسې یو پیښه یو مشکل موږ ته نه ده پېښ سوی. د امنیت په باره کې د نور مشکلاتو د په عموم کې د ازرې وضعیت ډېر ښه ده، امنیت برقرار ده، اعلی ناراضي ټول مشکلات حل دي. الحمدلله د ازرې امنیتي وضعیت بیخي برابر ده، ځکه مجاهدین شپه ورځ یوه کړې ده. د مشرانو چې کوم حکم یې موږ ته هغه موږ مجاهدینو ته ویلی او مجاهدین د موږ د ازرې مجاهدین چې د هغه یقیني په تمام معنا سره اطاعت کوي او چې چیرته یو پیښه وشي نو مجاهدین په وخت سره رسیدګي کوي. نو امنیتي وضعیت یې 100% کې د ازرې برابر ده. بل پلو د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي هم دلته د اسلامي امارت له امنیتي ځواکونو خوښ دي او اوسنی لاسته راغلی امنیت پر ځان او هیوادوالو د لوی خدای جل جلاله ستر نعمت ګڼي او وایي چې په اوس وخت کې د ازرې ولسوالۍ اداره د ښې حکومتولۍ په برخه کې ساری نه لري. شکر الحمدلله چې امارت دلته راغلی ده او دوی فتح حاصله کړې ده. هغې نه وروسته تر اوسه پورې هیڅ جزئي داسې معمولي هیڅ غیر امنیتي ستونزه نه ده پیدا شوې. د یادونې وړ ده چې په تیر انقلاب کې ازره ولسوالۍ له مرکز په لیالم سره د ځمکې له لارې وصل نه وه، خو د اسلامي امارت په راتګ سره د ځمکنیو لارو اسانتیا رامنځته شوې ده.